لري. نو یو مړی سوی و هغه یې ښخاوه او ملا ورته ولاړ و، له هاخوا واده را روان و، اتڼ ورسره و، ډول ورسره و. نو ملا وویل چې تاسو صبر وکړئ، ستاسو خبره نه مني زه به ورسم، زما خبره ومني چې دا ډول څوکه کوي او دلته مړی ښخېږي. نو ملا چې ډول ته روان شو لږ څوکه او لږ څوکه خوند یې ورکړئ، مړی یې پرېښو په اتڼ ورګډ شو. زما یو ځل مې له هغې خوا سره لږ ډېر تعلق دی او بل مې د ژورنالیست ټیم او هغه ته عبدالله صاحب ته پته ده، موږ مایک چې ووینو نو چې هېرې خبرې وي هغه راته یادېږي. نو خبرې څوک هم او د خپلې سیمې چې موږ هلته ډېر ټولنې لرو د هغوی د ټولو په استازیتوب د هېواد څه ووایم، څه نسم ویلی چې څه چې ما دا سلاید لوسته چې د کوم کارونه کړي دي، نو زه نه پوهېږم چې دا له وظیفې سره سره دومره دا کارونه د څنګه وخت رایسته. نو موږ د ټولو سیمې په استازیتوب دته احترام، مینه او درنښت وړاندې کوم. خدای دې دارنګه خلک له موږ نه لرې کړي. ایوادو صاحب د ده په اړه خبرې کولې چې دی د پښتونستان او د بلوڅو د خپرونې مسؤل و. نو د پښتونستان خبره پر هغه ځای پاتې ده او اوس خو یې آزاد وطن هم راته داسې کوي چې موږ تاسو ټول ورځ پرې خبرې وکړې، په هره مقاله کې ذکر و. او اوس یې محکوم افغانستان چې موږ ورته وایو هغه یې داسې کړی دی چې نن خو ما خبرونه نه دي لوستي، خو تر پرون ورځې یې د هغوی لکه د ژوند حق اخیستی دی له هغوی څخه او پاتې شو د پښتو ژبې خبره. نو زه دلته د معلومو په ښار کې نن خبرې کوم په دې غونډه کې د پښتو په سیمینار کې د خبري صاحب په ویاړ. او هلته به زما دوه ډېر ګلالي وراره مې دی کامیار او وراره مې د بختزمینه، هغه به نن هم داسې ښوونځي ته تللي چې هلته په پردۍ ژبه زده کړې کوي. نو زه نه پوهېږم چې څه وایم چې موږ دا ژبه چې دومره کار هم شوی دی، دومره هلې ځلې هم شوي دي او بیا هم زموږ د محکوم وطن، البته دا پرځ پر آزاد وطن پر خلکو نه اچوم، هغه زموږ خپله کمزوري ده چې هلته سیاستوال چې دي یا د پاکستان په پارلمنټ کې دي یا په صوبایي اسمبلیو کې دي، هغوی د دې لپاره زیار نه باسي چې زموږ. زه تاسو ته یو خبره وکړم، زه د بوري په کالج کې وم، هلته به یوازې د ټول کالج هلکانو زما د دې احترام کوو چې ما ته ګوډه پښتو لیکلی شو، یوازې به یې له دې زما احترام کوو. نو بس خدای دې رحم وکړي چې هغه ملګري چې دي هلته دي په پارلمان کې څه هلې ځلې وکړي چې دومره خصوصي د خپله پښتو خو ولیکلی سي ویلی سي. بیا هم خبري صاحب ته ډېر احترام وړاندې کوم چې ده زموږ د ټولو افغانانو لپاره دومره زیار ایستلی دی او زما په نظر خو د خپل حق ادا کړی دی او دا په راتلونکو نور ادیبانو پورې اړه لري چې هغه د کار څومره مخ پسې بیایي. زه او د شعر احمدشاه اعظمي را سره دی هلته، هغوی وایي چې تاسو ادب هر څه دلته د سړي پاتېږي، په اروپا کې سړی مشیني سي، په دفتر کې هم کمپیوټر دی، په لاس کې کور ته راځو موبایل را سره دی، انټرنیټ پکښې دی او په کور کې هم لیپټاپ لګېدلی دی، هېڅ وخت سړي ته نه پیدا کېږي او وخت پیدا کېږي خو موږ یې له کاره ایستلي یو. د یو غزل درته وایم، د لمرین مخ د پلوشو پتاو د زور پورې کا، د لمرین مخ د پلوشو پتاو د زور پورې کا، زما د احساس د اباسین په څپو شور پورې کا، او چې د مینې د ارزو له شاره بار سم اشنا، چې د مینې د ارزو له شاره بار سم اشنا، راکه رخصت را پسې ور د زړه د کور پورې کا، او چې تماشه سم د الفت له ګناه پاکو مخته، چې تماشه سم د الفت له ګناه پاکو مخته، راسه بدنام مې کا زما په لمن تور پورې کا، او زموږ د کېږدۍ د بدخواهانو محل ور اخیستی. دا عبدالله صاحب دوی په خبرې دا د اسلام آباد د سره جومات کیسه ده چې اسلام آباد کې اور بل او سره جومات باندې، نو دا دغه وخت شعر دی، غزل زړه ده، وایي زموږ د کېږدۍ د بدخواهانو محل ور اخیستی، زموږ د کېږدۍ د بدخواهانو محل ور اخیستی، شابش اسمانه څه دغه دی څه پرې نور پورې کا. زموږ د کېږدۍ د
د بدخواهانو محل اور اخیستی شابش اسمانه څه دغه دی څه پرې نور پورې کا او وروستی شعر دی د زړه د خونې دا ساده دیوال هم داسې ښه دی د زړه د خونې دا ساده دیوال هم داسې ښه دی اور بورې واله د بې لوظه پنځور پورې کا